پښتون ژغورنې غورځنګ بندي مشر منځور پښتون وکیل وایي هغه په ډیره اسماعیل خان مرکزي زندان کې په ډیر بد حالت کې ساتل کیږي. شهاب الدین خټک د فبروري په 4مه مشال راډیو ته وویل چې لا تر اوسه عدالت منځور پښتون ته سزا نه ده اورولې، نو هغه باید د مرکزي زندان پر ځای په حوالات کې وساتل شي. نوموړي زیاته کړه له منځور پښتون سره هیڅوک ملاقات ته نه پرېږدي، په داسې ځای کې یې ساتلی دی چې ډیر تنګ دی. داسې ځای زه د ترهګرۍ او نورو سنګینو جرمونو په تور نیول شویو خلکو لپاره وي. دا کار په ډیرو حوالو غلط دی. د پاکستان جیلونو اصولو د دې اجازه نه ورکوي، ځکه چې منځور پښتون تر اوسه عدالت سزا نه ده اورولې. منځور پښتون د جنوري په 28مه د ریاست خلاف ګډوډۍ جوړولو او کینې خورولو په تور نیول شوی دی. د هغه وکیل شهاب الدین خټک زیاته کړه چې د یوه سیاسي قیدي په توګه باید منځور پښتون ته د کتاب او ورځپاڼې د لوست ازادي وي چې نه ده ورکړل شوې. د هغه په وینا د پښتین د بشري حقونو تړلو مسله به په عدالت کې راپورته کوي. د ډیره اسماعیل خان د مرکزي زندان محرر محمد سلیم له مشال راډیو سره په خبرو کې ومنله چې له منځور پښتون سره د جمعې په ورځ ملاقاتونه ونه شول، خو زیاتوي چې دوی نه پر هغه بندیزونه لګولي او نه یې هم حق خوړل شوی دی. نوموړی زیاته کړه د جمعې په ورځ خلک ملاقات ته راغلي ول، خو منځور پښتون عدالت ته تللی و، نو بیا یې هلته ملاقات وشو. موږ هغه ځکه یوازې ساتلی چې په زندان کې پرې څوک حمله ونه کړي او نقصان ورته ونه رسوي. دا شکنجه نه ده. هغه کولی شي اخبار ولولي، راډیو اوریدل اجازت هم شته دی. که کورنۍ ورته د خوراک څه راوړي هغه هم موږ ورکوو، نور خو یې کور ته نشو لیږلی. د منځور پښتون د مقدمې اوریدنه د فبروري پر 1مه نیټه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې نور غړي هم په زندانونو کې په داسې وړو کوټو کې ساتل شوي دي. په دوی کې یو عبدالله ننګیال هم و چې ډیره موده یې په زندان کې تیره کړه او اوس مهال په ضمانت خوشي شوی دی. هغه مشال راډیو ته د دې کوټو داسې تشریح وکړه: د کوټې 3 ګزه اوږدوالی او 3 ګزه پراخوالی وي. د میتیازو کولو ځای هم په همدې کوټه کې وي. ځینې وخت پکې 3 کسان هم اچول کیږي. څوک ملاقات ته نه پرېښودل کیږي. د کتاب او ورځپاڼې لوستو اجازه هم نه وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د غایب کړل شویو کسانو عدالت ته حاضرول، د هدفي وژنو بندیدل، پر قدرتي وسایلو د خلکو واک، د ماروي عدالت قتلونو د ودرول، له وسلوالو ډلو سره د پاکستاني پوځ اړیکې پرې کول غواړي. د پاکستان پوځ په وار دا تورونه رد کړي او دغه غورځنګ د نورو ګټو لپاره په کار کولو تورنوي. غورځنګ دا ردوي او وایي دوی د پاکستان آئین مطابق حقونه غواړي. د پوځ دریځ دی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یې دومره قربانۍ ورکړي چې اوس په قبایلي سیمو کې امن دی. دا زموږ راپور. د لا ښکلو راپورونو لپاره افغان ټي وي چینل در سره سبسکرایب کړئ.